سلامونه دوستانو، نن د کور میډیا له طریقه تاسو ته دا درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ایمیلونه، هغه ایمیل چې ستاسو جیمیل ته چې کوم ایمیلونه د فیسبوک نه راځي، ټویټر نه راځي او یا نورو سوشل میډیا اپلیکیشن نه راځي، دا څنګه بند کړو او نور دا باید رانه شي. د دې څخه مخکې چې تاسو دا ایمیلونه ډیلیټ کړئ، لومړی راشئ فیسبوک ته. تاسو خپل د فیسبوک سیټینګ ته لاړ شئ او هلته سیټینګ کې سیټینګ ان پرایویسي ته لاړ شئ، بیا سیټینګ ته لاړ شئ او دلته منتظر پاتې شئ چې تاسو دا سیټینګ خلاص شي. کله چې سیټینګ خلاص شو، تاسو به نوټیفیکیشن پیدا کړئ. څنګه چې تاسو ګورئ نوټیفیکیشن دلته ښکاري، په دې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کوم منتظر به پاتې شئ چې تاسو ته دا لیست خلاص شي. که تاسو دې نه په انفرادي ډول یو هم کولی شئ بند کړئ، ولې موږ لاندې راکوځو، ورته وایي چې زموږ ایمیل کې چې کوم کار زموږ وي هغه بند کړو. که غواړئ چې ټول بند کړئ هم کولی شئ، او که غواړئ چې نه باید یوازې ریکوایرډ نوټیفیکیشن راشي، نو موږ تاسو کولی شئ چې ریکوایرډ نوټیفیکیشن انتخاب کړئ، یوازې هغه راځي چې کوم درته ضرور دی، چې ضرور نه وي هغه نه راځي. که غواړئ چې نه یو هم بندولی شئ په ډېره اسانه طریقه سره. نو زه ورته وایم چې نه یوازې ریکوایرډ دی راشي، ټول دې نه راځي، نو هغه ټول چې کوم دی هغه ماته بند شو. په همدې ترتیب که موږ ورته وایو چې موږ ته زموږ د خوښې راشي، نو مخکې مې تکرار وکړو چې موږ کولی شو دلته ورته زموږ د خپلې د خوښې هغه انتخاب کړو. دې نه بعد به نو زموږ ټول دغه چې دی نوټیفیکیشن به هغه یوازې زموږ فیسبوک ته راځي، او اس ایم اس کې موږ انتخاب کړی اس ایم اس ته به راځي. دویم څنګه په ټویټر کې بند کړو، همدغسې په همدې ترتیب موږ راځو ټویټر ته، او ټویټر ته ننوځو. موږ ټویټر ته چې راغلو، راځو خپل تصویر دغه برخه باندې کلیک کوو. په دې برخه باندې په دې چې کلیک کوو، راځو سیټینګ ان پرایویسي ته. هغې نه بعد موږ راځو نوټیفیکیشن ته، څنګه چې تاسو دلته ښکاري نوټیفیکیشن ته ننوځو، پریفرنس ته راننوځو او دې کې موږ ایمیل نوټیفیکیشن ته ځو. نو دلته چې تاسو ګورئ موږ مختلف ایمیلونه موږ ته راځي، موږ ورته وایو چې نه دا د یو هم نه راځي، ټول بندوو، یا یو موږ ورته وایو چې دا بند کړه، بس هر څنګه چې ځان خوښوي هغسې کوو. نو موږ ورته وایو چې بس ټول دې بند شي. په همدې ترتیب موږ په هر بل اپلیکیشن کې که هغه د هر خوا نه وي، موږ کولی شو خپل نوټیفیکیشن بند کړو. نو وروسته له دې به موږ ته د دغه له خوا نه چې دی موږ ته نور ایمیل نه راځي، د فیسبوک او د ټویټر له خوا نه. بیا دلته موږ کولی شو خپل یو ایمیل ډیلیټ کړو. دې نه وروسته به نو زموږ ایمیلونه موږ ته نور نه راځي. هیله ده چې دغه ویډیو تاسو ته د دغه مشکل په حل کولو کې کومک وکړي. زموږ غوښتنه ستاسو څخه یوازې دا ده چې کور میډیا لایک، سبسکرایب او خپلو دوستانو سره شریک کړئ. خپل ایمیلونه هم چې ډیلیټ کړل، بیا راتلی شي کولی شئ تاسو خپل فیسبوک ته راننوځئ.